بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل بیا ښه راغلاست درنو دوستانو لکه مخکې چې موږ خپل درس په کوم ځای کې پای ته رسولی وو مغز مې بیا درس شروع کوو دا ځل موږ راځو د ریویو ټاپ ته چې دلته موږ یو بل نوې موضوع ته په پام کې نیولې ده چې هغې باندې بحث سره وکړو نو راځو په ویو ټاپ باندې چې کوو ریویو ټاپ باندې کلیک کوو دلته پکې چې کلیک مو کله وکړل که موږ سره بیا هم کافي اندازه اپشنونه یا کافي اندازه کمانډونه موږ دلته لرو بټنې لرو چې ټول موږ تر پوښښ لاندې نشو د وعدې مطابق موږ راځو دا ځل په ټریډر باندې چې دلته تاسې وینئ موږ کلیک د کمانډ تر پوښښ لاندې نیسو انتخاب کوو په دغه ټریډر باندې کلیک کوو ګوره د پرووایډ کلمه موږ ته انتخاب کړل پرووایډ تقریبا دې ته ورته لغتونه چې نږدې معنا لري هغه موږ ته څنګه کوي پیدا کوي دلته پکې دا یوازې په انګلیسي کې او په هغه ژبو کې چې ډېر کار ورته شوی ده یا لکه هسپانوي د فرض مثال عربي ژبه ده خپله انګلیسي ژبه چې زښته ډېر کار ورته شوی افیس دا په رسما دا پېژني خپل افیس پروګرامونه چې دي ټول په انګلیسي ژبه باندې راځي نو انګلیسي کې دا دغه کمانډ کارول ډېر مؤثر تمامېږي فرض مثال موږ یو لغت لرو کیورډز دلته فرض مثال موږ خپل پرووایډ په معنا باندې فرض مثال موږ نه پوهېدلو چې پرووایډز په څه معنا ورکوي خو دلته موږ ته اوس نږدې کېږي فرض مثال موږ پرووایډز انتخاب کړل لیکلي چې ډیلیورز او آفر او رن او فورز او څنګه دومره لغتونه موږ ته پیشنهاد کوي چې دې ته ورته معناګانې څنګه کولی شي ورکولی شي فرض مثال ته یو نوم ورکوم فرض مثال موږ کریم نوم ورکوو د پکې کریم خو به ونه پېژني معلومه خبره ده دا ولټوو ګوره وي کوډ ناټ فایند any similar word نن کریم دپاره موږ کومه مشخصه لغات نه لرو فرض مثال دلته موږ لرو دغه کلمه چې انتخابوو دلته دا هم د ټریډر په مرسته باندې راځو دلته ګوره کیورډ دپاره هم د کوم خاص څه پیدا نه کړل که دلته زه راشم دا ورته څنګه کومه ایډیټ کوم او دا اوس پیدا کړه تاسې وینئ چې د ورډ دپاره ګوره ټیرم ایکسپریشن نیم چارټ همداسې راځه ورپسې تقریبا حالتونه هم ښیي ورته ګوره دا د ناون حالت د ناون حالت د په انګلیسي باندې که تاسې اشنایي ورسره ولرئ دغه معناو باندې تاسې پکې انفارمیشن د فرض مثال نیوز دا انفو ډېر څه دي په باندې ته چې د ټریډر کمانډ د پکار کې فرض مثال سرچ دلته فرض مثال دا مو انتخاب کو دا یو طریقه چې دلته انتخاب کې او دلته کلیک کې په دې باندې موږ کراولو دومره طریقه دا ده چې موږ دلته څه وکړو دلته موږ ډایرکټ یې ولیکو هلته چې ولیکو بعد د هغې نه دا بټن چې تاسو د باندې کلیک وکړو او یا هم د انټر بټن دلته په کیبورډ کې موږ کېکاږو نو موږ ته مکمل معلومات څنګه کوي د هغه لغات په هکله که مترادفې کلمې موجودې وي هغه موږ ته څنګه کوي پیدا کوي